یو ملت، یو ژبه، یو تاریخ، خو بیا هم سره بیل. چا بیل کړل اولې؟ یو حقیقت دی که یې واورې دومره خطرناک، دومره پټ چې تاریخ هم له ویرې پټ ساتلی. پوهېږي چې ستا د هویت تر شا یوه پټه معامله شوې، خو ته لا هم پرې نه یې خبر. دا کرښه قانوني وه، نو ولې تر ننه هر افغان پاچا ولسمشر د ظاهرشاه نه تر طالبانو رد کړي؟ ولې پاکستان دا کرښه سرحد بولي، خو افغان ولس یې د غلامۍ سند؟ ولې یوه کرښه نه ختمیږي، نه منل کېږي، نه هېرېږي؟ تاسې به نن پوه شئ چې څنګه یو ملت د خپل تاریخه، خاورې او خپلو خلکو جلا شو. ولې دا موضوع هر وخت پټه ساتل شوې ده؟ ولې نړۍ د یادولو جرأت نه کوي؟ تاسو به نن پوه شئ چې څنګه استعمار یوازې فوز نه بلکې قلم هم کاروه. یوه کرښه، یو لاسلیک، یو جنایت، خو قیمت یې ته ورکوي. دا منې؟ او د ډیورنډ کرښې په اړه د خلیلزاد تازه وینا. نو که ته هم شک لرې یا دا پوښتنې دې په ذهن کې وي، نو له ما سره پاتې شه. نن به پوه شي چې دا کرښه ولې یوه لیکه نه بلکې یو زهرجن خنجر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. آیا تاسو پوهیږئ چې ولې افغانستان تر ننه د پاکستان له یوې کرښې سره اختلاف لري؟ ولې دا کرښه د افغانانو لپاره خنجر بلل شوې ده؟ دا کرښه یوازې یوه جغرافیایي کرښه نه ده، دا د ویش، درد او استعمار نښه ده. دا د ډیورنډ کرښه ده چې شاوخوا 132 کاله وړاندې انګریز رسم کړه، خو تر ننه نه افغان ولس ورته غاړه ایښې، نه یې مشران. خو سوال دا دی، دا کرښه ولې مهمه ده؟ دا کرښه ولې رامنځته شوه؟ دا ولې دومره جنجالي ده؟ آیا دا کرښه قانوني ده که زورواکي ده؟ او ولې له 1893 میلادي کال راهیسې تر نن ورځې پورې هیڅ افغان حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې؟ راځئ نن یو ځای د ډیورنډ کرښې په اړه داسې حیرانوونکي حقایق واورو چې لا تر اوسه به دې هیڅ نه وي اورېدلي. لومړۍ برخه، د ډیورنډ کرښې پیل او تاریخي پس منظر. د 19مې پېړۍ وروسته کلونه و انګریزان غواړي چې د روسانو مخه ونیسي، ځکه د روسیې تزاري ځواک یعنې شاهي پوځ جنوبي خواته را روان و. برتانوي هند د روسانو راتګ ته د سترې لوبې یا ګریټ ګیم نوم ورکړو. په دغه وخت کې افغانستان یو داسې حایل هیواد و چې دواړو سترو قدرتونو یې د نیولو تمه درلوده. انګریزانو تصمیم ونیو چې افغانستان باید د هغوی لپاره د روسانو پر وړاندې یو حایلي سیمه وي. د همدې هدف لپاره یې وغوښتل چې د افغانستان او هند ترمنځ یو سرحدي کرښه رامنځته کړي. په 1893 میلادي کال کې د برتانوي هند لخوا یو انګریز ډیپلوماټ مورټیمر ډیورنډ کابل ته راځي. هلته امیر عبدالرحمن خان ته وایي دا یوه کرښه که امضا کړې موږ به نور له تا سره ستونزه نه لرو. امیر عبدالرحمن خان چې د داخلي مخالفتونو، اقتصادي فشارونو او د انګریزانو له نظامي تهدید سره مخ و، لاسلیک یې وکړ. دغه کرښه د پښتنو میشتې سیمې لکه وزیرستان، خیبر، سوات، باجوړ، بنو، کوهاټ او نور د افغانستان لاستي خاورې جلا کړي. امیر عبدالرحمن خان دا کرښه یوازې د انګریز سره د وخت یو سیاسي حل وبله، نه دایمي سرحد. دا د ډیورنډ کرښه په ظاهري ډول رسم شوه، خو دا پوله نه وه، دا ویش و، د یو قوم ویش، د یو تاریخ سریدل. دوهمه برخه، ډیورنډ کرښه قانوني ده که نه؟ د نړیوال قانون له مخې سرحدونه هغه وخت قانوني ګڼل کیږي چې دواړه اړخونه پرې رضا وي او تر نړیوالو تړونونو لاندې تایید شي. خو د ډیورنډ کرښه د امیر عبدالرحمن خان له اړخه د فشار لاندې لاسلیک شوې وه. د هغه د زوی امیر حبیب الله خان لخوا رسمي تمدید نه شوه. د امان الله خان له دورې وروسته ټول افغان دولتونو یې مخالفت کړی. د 1940 میلادي کال وروسته چې پاکستان جوړ شو، افغانستان یوازینی هیواد و چې د پاکستان له جوړېدو سره یې مخالفت وکړ. ځکه افغان دولت وویل موږ د ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه نه منو، نو دا چې د هند ځای اوس پاکستان ونیو، له هغه سره هم دا سرحد نه منو. ملګرو ملتونو ته د افغانستان اعتراض ثبت دی. د نړیوالو حقوقدانانو یو نظر دا دی، یو تړون چې د زوره لاندې امضا شوی وي او د غاړو ترمنځ د ملتونو رای پکې نه ده اخیستل شوی، هغه دوام نشي موندلی. همداراز که موږ وګورو د ډیورنډ کرښې یو حیرانوونکی حقیقت دا دی چې دا کرښه دقیقاً د پښتنو د میشتو سیمو له منځه تېرېږي. ډېرې لویې قبیلې لکه مهمن، مومن، وزیر، افریدي، خټک او نور غټ قومونه سره ویشلي. یوه مور او زوی یا دوه ورونه، یو د افغانستان اړخ ته پاتې، بل یې د پاکستان اړخ ته، خو قوم، ژبه، دین، دود او اصلي هویت یو دی. دا کرښه یوازې یوه سیاسي نقشه نه ده، بلکې د خلکو ژوند، اقتصاد، اړیکې، جرګې او ټولنیزې شبکې یې ګډوډې کړي. درېیمه برخه، د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو غوښتنې ته د افغانستان ولسمشرانو ځوابونه. اول، د محمد ظاهر شاه واکمني. کله چې په 1940 کال کې پاکستان جوړ شو، د افغانستان باچا محمد ظاهر شاه و. افغانستان د نړۍ لومړی هیواد و چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د پاکستان د غړیتوب مخالفت وکړ، او دلیل یې دا و که برتانوي هند له منځه تللی نو هغه پخواني تړونونه هم باطل دي. د ظاهر شاه حکومت د پښتونستان مسله راپورته کړه او غوښتنه یې دا وه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې خلکو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړل شي. دوهم، د داود خان جمهوریت. سردار محمد داود خان د ډیورنډ پر ضد یو ډېر توند دریځ درلود. هغه د پښتونستان نوم عام کړ، له پاکستان سره اړیکې ترنګلې شوې، ان جګړې ته نږدې شول.
داود خان غوښتل چې د ډیورن کرښې هغه غاړه هم د لوی افغانستان برخه شي. د دا کرښه د ظلم کرښه بلله. دریم د خلق دیموکراتیک ګوند د نور محمد ترکی واکمني په 1987 میلادي کال کې د سپټمبر میاشتې 9 نیټه وه چې د پاکستان ولسمشر جنرال ضیاء الحق افغانستان ته په یو رسمي لیدنه راغی. هغه مهال نور محمد ترکی د افغانستان مشر او د خلق دیموکراتیک ګوند مشري کوله. د دې سفر په مهال ضیاء الحق یوه مهمه غوښتنه وکړه. هغه غوښتل چې افغانستان باید د ډیورن کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني. خو نور محمد ترکی دا غوښتنه په کلکه رد کړه. نور محمد ترکی وویل چې دا کرښه د استعماري دورې د زورواکۍ پایله ده چې افغان ولس ته هیڅکله د منلو وړ نه ده. ترکی ضیاء الحق ته داسې استدلال وکړ کله چې برطانوي هند استعمار له هند څخه وتلو ته نږدې و نو پښتنو او بلوڅو ته یې د خپل برخلیک ټاکلو حق ورنه کړ. افغانستان دا ډول یو د زور تړون چې د ولس له خوښې پرته تحمیل شوی وي هیڅکله دایمي سرحد نه ګڼي. د دغې ناستې پایله دا شوه چې ضیاء الحق ته دا څرګنده شوه د خلق ګوند حکومت که څه هم کمونیستي و خو د ډیورن پر سر هیڅ ډول سازش ته چمتو نه دی. څلورم د حافظ الله امین واکمني. حافظ الله امین یو پښتونپاله مشر و چې د پښتونستان مسله او د افغانستان قومي جوړښتونه ورته ارزښتناک وو. که څه هم د هغه پر وخت پاکستان له افغانستان د ډیورن کرښې د رسمي منلو غوښتنه نه وه کړې خو امین له دغه فکر سره کلک مخالف و. نوموړي دا کرښه د یو زوروري استعماري تړون نتیجه ګڼله او باور یې درلود چې افغان ولس هیڅکله دا کرښه نه مني. پنځم د بابر کارمل واکمني. بابر کارمل چې د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې مشر و د ډیورن کرښې د رسمي منلو سخت مخالف پاتې شوی و. هغه دا کرښه د انګریزانو لخوا د افغان خاورې د ویش یوه زورواکه وسیله بلله او ویل یې چې دا د استعمار پاتې شوي ویش خنجر دی. د هغه وخت دولتي ورځپاڼې پرچم لیکلي و چې بابر کارمل غوښتنه کړې چې د کرښې هغه غاړې پښتانه او بلوڅان باید د خپل برخلیک ټاکلو حق ولري او افغان حکومت هیڅکله دا کرښه نه ده منلې او نه به یې دایمي او قانوني پوله ومني. شپږم د ډاکټر نجیب الله حکومت. ډاکټر نجیب الله د هغو افغان مشرانو له ډلې و چې د ډیورن کرښې رسمي منل یې هیڅکله نه دي منلي. که څه هم د هغه او د پاکستان ولسمشر ضیاء الحق ترمنځ دا هوکړه شوې وه چې دواړه هیوادونه به د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي خو پاکستان دا ژمنه تر پښو لاندې کړه. ډاکټر نجیب الله د ډیورن کرښې په اړه خپل دریځ هیڅکله بدل نه کړ او تل یې دغه کرښې د مشروعیت مخالفت کړی. ځینې شنونکي باور لري چې همدا مخالفت یې د ژوند قیمت شو او پاکستان یې له همدغه دریځ سره دښمني وکړه. اووم د مجاهدینو حکومت. د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال د ډیورن کرښه د ملي سیاستونو له اجنډا څخه ووتله. له داخلي بحرانونو او د قدرت پر سر جنجالونو سره دا موضوع تر ډیره نادیده ونیول شوه او هیڅ څرګند دریځ یې ونه نیول شو. اتم د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت. د طالبانو د حکومت پر مهال پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له طالبانو څخه د ډیورن کرښې رسمي منل ترلاسه کړي خو دا هڅې بې پایلې وې. لومړۍ هڅه هغه مهال چې ملا عبدالرازق د کورنیو چارو وزیر و. پاکستان له نوموړي وغوښتل چې ډیورن کرښه دې په رسمیت وپېژني. دویمه هڅه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر معین الدین حیدر کابل ته راغی او بیا یې ورته همدغه غوښتنه وکړه. درېیمه هڅه کله چې پرویز مشرف واک ته ورسېد ده هم هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي تر څو د ډیورن کرښې مشروعیت ومني خو د طالبانو اسلامي امارت هر ځل دا غوښتنه په کلکه رد کړه او روښانه یې کړه چې دا کرښه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه ده. نهم د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني د حکومتونو دریځ. د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني د حکومتونو پر مهال هم سره له دې چې پر افغان حکومتونو فشارونه زیات وو خو دوی د پخوانیو مشرانو په څېر د ډیورن کرښې د رسمي منلو څخه انکار وکړ. افغان حکومت دا دریځ درلود چې دا کرښه د استعمار تپل شوې پوله ده او د افغان ولس د تاریخي ارادې سره سمه نه ده. لسم د طالبانو دویمه واکمني او د ډیورن کرښې دریځ. د طالبانو د بیا ځلې حاکمیت پر مهال هم د ډیورن کرښې پر وړاندې همغه پخوانی دریځ وساتل شو. طالبان لا هم دا کرښه یو استعماري او نه منل شوې خط بولي. یو ځل د طالبانو لړپوړی چارواکی مولا نور الله نوري د سرحدي سیمو له لیدنې وروسته په څرګندو ټکو وویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه رسمي پوله نشته. اوس سوال دا دی چې د افغانستان ټولو مشرانو او ملت د دې کرښې د مشروعیت سره مخالفت ښودلی خو بیا هم دا موضوع ولې جنجالي پاتې ده؟ ځواب یې ډېر ژور دی. ښه په دقت سره فکر وکړه. پاکستان دا کرښه د رسمي سرحد په توګه یادوي ځکه دا د دوی د خاورې امنیت پورې تړلې ده. افغانستان دا کرښه د افغانانو ترمنځ ویش بولي او تل د ملت خلاف ګڼلې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد نشتون، سیاسي ناورینونه او پر پوله پوځي شخړې دې ټولو دا شخړه نوره هم ژوره کړې. په تېرو اویاو کلونو کې د ډیورن کرښې په اړه لسګونه جګړې شوي دي. په زرګونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. پاکستان پر پوله کټارې او دیوالونه جوړ کړل چې دا د افغان دولت لخوا اشغال بلل شوی. څلورمه برخه د ډیورن کرښې راتلونکی. د نړیوالو حقوقي سازمانونو
د قومونو د برخلیک ټاکلو د حق له مخې ملتونه کولی شي خپل سرنوشت په خپله وټاکي. د پښتنو لویه غوښتنه دا ده چې موږ دواړه خوا پښتانه یو او دا سرحد باید زموږ د مشورې، ریفرنډم یا یوې جرګې له لارې وټاکل شي، نه د انګریز تر واک لاندې. ملګري ملتونه د شخړو حل لارې لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب، د قومونو د غږ اوریدل، د تاریخي اسنادو له مخې د یوې عادلانه پرېکړې موندل. پایله دا یوازې کرښه نه ده، دا د یو ملت د زړه درز دی. که څوک وایي دا سرحد منل شوی، نو وپوښتئ ولې دا پوله بیا هم له شخړو ډکه ده؟ ولې هر کال پکې زرګونه انسانان وژل کیږي؟ تاریخ ته وګورئ، دا کرښه د زور، دروغو او امپریالیزم لخوا را پیدا شوې. دا کرښه د یو ملت د خپلواکۍ پر ضد کرښه ده. دا کرښه هغه زخم دی چې تر ننه یې مرهم نه دی لګېدلی. حل څه دی؟ یوازې عدالت، درک او د ملتونو ترمنځ درناوی. که نه نو دا زخم به تل همداسې وینو.